السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر افیشل زم تاسو ورو تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس په نن لیکچر کې موږ ډیسکس کوو چې پاسینګ ارګومنټس فور فنکشن چې د فنکشن موږ ارګومنټ څنګه پاس کوو دا غنه مخکې تاسو ته پته هم یې چې پریویس لیکچر موږ په ارګومنټ او پیرامیټر باندې اغستو چې ارګومنټ څه ته پیرامیټر څه ته وي نو که چېرته تاسو پریویس لیکچر نه کتلې نو تاسو زبر ته هم شارټ داسې ویم چې ارګومنټ زموږ سره چې کله موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن ډیکلیئر کو لکه دا زموږ سره د سم موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن دی نو کله چې په دې کې دا کوم ویریبل زواله ما د فنکشن ډیفینیشن کې نو دا زما سره پیرامیټر او ارګومنټ زموږ سره هغه ویلیوز کله چې یو فنکشن لکه په مین فنکشن کې دا سم فنکشن ما کال کړي نو فنکشن کالینګ په وخت کې چې کله موږ د یوزر ډیفاین فنکشن نه کوم ویلیوز یا کوم ویریبل پاس کو صحیح ده او ویلیوز هم سره کانسټنټ هم کېدای شي ویریبل هم کېدای شي نو د فنکشن کال کول په وخت کې چې هغه موږ کوم ویریبل یا کوم کانسټنټ ویلیو پاس کو دغه ویلیوز یا دغه ویریبل زموږ سره پیرامیټر دغه ته ویل کېږي او د فنکشن ډیفینیشن په وخت کې دته پیرامیټر ویل کېږي صحیح ده نو زموږ سره اوس شری ارګومنټس نو ارګومنټ پته ولګي چې د فنکشن کالینګ په وخت کې موږ څه کوو د فنکشن ویلیوز پاس کوو صحیح ده نو اوس دی وي اف ا فنکشن نیډز ډاټا ټو پرفارم ا سپیسیفیک ټاسک وای کچرتا یو فنکشن ته پکاري چې څه وکي اف ا فنکشن نیډز ډاټا کچرتا یو فنکشن ته ډاټا پکاري چې یو سپیسیفیک ټاسک پرفارم کی this data is provided through the argument of the function وای کچرتا یو فنکشن ته پکاري چې یو سپیسیفیک ټاسک پرفارم کی نو this data is provided through the argument نو دغه ډیټا به د فنکشن ته د ارګومنټس په ترو سي پرووايډ کیږي چې دغه سپیسیفیک ټاسک دا پرفارم کی صحیح ده مطلب د ارګومنټ په ترو باندې به دغه فنکشن ته موږ ډیټا پرووايډ کوو او هغه به پاس کوو د فنکشن نه صحیح ده نو د ارګومنټس ار پلیسډ ان پرنتسز او د ارګومنټس ګور د سم د ارګومنټس دا 10 15 زم ارګومنټس تم دا موږ سره صحیح د زم سره پلیسډ په پرنتسز کې مطلب د پرنتسز دا د بریکټس ته پرنتسز وي صحیح ده او په دا بدی کې د نسې پلیس د ارګومنټس ار ایدر کانسټنټ اور ویریبل او دا کوم ارګومنټ زموږ سره دی او د زموږ سره یو ویریبل مطلب چینجبل به زموږ سره کانسټنټ ویلیو لکه په دې کیس کې د سم نمبر 10 15 پاس کړي مطلب زموږ سره کانسټنټ ویلیو دی نو د زموږ سره ویریبل هم کېدای شي کانسټنټ هم کېدای شي they are written in the same sequence as in which they are defined in the function declaration په function declaration چې کوم سیکوینس کې موږ دا function declaration کړی نو په هغه سیکوینس کې موږ چې کوم دی د arguments د function پاس کوو لکه زموږ سره function declaration دا void دا زموږ سره دا function declaration دی void sum صحیح ده د زموږ سره دوه انټیجر ویلیوز لکه دوه انټیجر ویلیو به موږ پاس کوو دی فنکشن نه نو ګور تاسو کوته شي دلته زموږ سره ټو انټیجر دلته موږ دوه انټیجر ویلیو هغه څه کې هغه پاس کړي مطلب سیم په کوم طریقه چې په کوم سیکوینس زموږ سره په function declaration کې هغه سیم سیکوینس موږ ته هم فالو کړی دی صحیح ده the data type of an argument in the function call must also match the corresponding او د کوم data declaration کې چې مطلب زموږ سره انټیجر دی دلته هم سمپل انټیجر پاس کړي لکه فلوټ ویلیو هم نه پاس کړي چې دلته فلوټ ویلیو موږ فلوټ پاس کوو کریکټر ویلیو موږ کریکټر پاس کوو مطلب په کوم سیکوینس کې اولنې خبره چې په کوم سیکوینس کې هغه سیکوینس فالو کوو او کوم ډیټا ټایپ چې په ډیټا ټایپ به هم فالو کوو صحیح ده او د مثال په تور زموږ سره شری دا یو فنکشن دی چې دا څه کوي زموږ سمپل دوه انټیجر څه کوي هغه اډ کوي او د نمبرز هو سم از بی کیلکولیټر پاس او دغه نمبرز چې کوم دغه موږ دلته مطلب د فنکشن نه پاس کوو دغه سم موږ فایند کوو صحیح ده لکه دا سمپل دا فنکشن تاسو ما پریویس لیکچر کې هم کړو دا غیر په پریویس لیکچر کې هم د ایگزامپل تاسو مالته کړو صحیح ده سمپل زموږ سره ته فنکشن ډیفاین کړی دا غیر موږ دا دوه چې کوم نمبرز یې کټ نه بس سمپل تاسو دا مو کوم بیا ګور اول موږ دا ډیکلیئر کو چې یاره از ارګومنټ موږ ویریبل څنګه پاس کوو بیا موږ کانسټنټ څنګه پاس کوو صحیح ده ډیر زیات امپورټنت لیکچر دی د فنکشن ټول کنسپټ بس تاسو کلیر شي نو راځو سمپل خپل پروګرامینګ چې کوم دی هغه کو صحیح ده هش include iostream صحیح ده iostream using namespace std صحیح ده namespace std ګوره تاسو ته sorry یار what I'm doing name space std ګوره تاسو ته خبر وکم چې ګوره فنکشن ډیکلیریشن چې کوم دی کنه فنکشن ډیکلیریشن دا په مین فنکشن کې دنه هم کولای شو صحیح ده کړه مین فنکشن باری کدن نه وټ ایور لکه لیټس سپوز یو فنکشن ډیکلیئر کوم انټ لیټس سپوز ما ډیکلیئر کو سم د پاره صحیح ده د سم والا د ایگزامپل تاسو کوم او دین دغه ټایم کې موږ ټو انټیجر پاس کړو ګوره کله تاسو ته ویریبل نیم ولیکل کې انټ ا انټ بی کنه دا زم سره اپشنل دي کته لیکو کنه لیکي ګوره زم سره فنکشن ډیکلیریشن وشو صحیح ده اوس فنکشن ډیکلیریشن نه بعد څه کوم سمپل دا کاپی کوم function definition صحیح ده د زموږ سره 3 سټیپ د یوزر ډیفاین فنکشن مین کنه نو هغه زموږ سره د دینه بعد بدل څه وکم اوکے فنکشن ډیفینیشن دا زموږ سره ډیکلیریټر شو دا زموږ سره ډیکلیریټر لاین شو زموږ سره فنکشن باډي شو فنکشن باډي کې دینه لیټس سپوز x او y دا دوه ویریبل تیمه پاسله صحیح ده یو ویریبل x شو زموږ سره ویریبل y شو زه غواړم چې د باندې خپل منځ څه کوم اډ کوم دا غیر پر بزه یو ویریبل z ما نیو ډیکلیئر کو او زه څه کوم د z ته بعد د z بزه ایکوال کوم د x + y صحیح ده x + y دا زما کو سمپل ته میسج به هم سی اوټ کوم د دوانو چې د سم اپ
up to numbers are دوه نمبر سم زموږ سره څه شول ته سمپل مونږه زی ته زموږ سره چې کوم سم راغی هغه به مونږ وکړو. اوس ګوره ارګومنټ زموږ سره مونږ ویل چې زموږ سره څه کوم زه اوس د فنکشن کال کوم سم زما سره یو فنکشن دی صحیح ده. نو سم فنکشن ما څه کو سمپل کال کو د کالینګ په وخت کې اوس دینه زه څه کوم دا فنکشن کال کوم دینه زه ویلیوز پاس کوم دا زما سره اوس ګوره دا زما سره د دې فنکشن پیرامیټرز دي دا زما سره دلته ارګومنټ شو صحیح ده. زه څه کوم د دینه زه کانسټنټ ویلیو پاس کوم لیټ سپوز زما سره یو شو 90 99 او بل زما سره لیټ سپوز شو 11 صحیح ده زما سره 110 شو. اوکې ګوره زما سره سمپل ما څه وکړو دلته به سمپل دا لاین اینډ کما سوري یار سیمی کولن ګوره دا د زموږ سره د لاین ته زموږ سره ارګومنټ د فنکشن په کالینګ په وخت کې د هغې نه موږ ویلیوز پاس کړي کانسټنټ ویلیوز دي او دا دواړه کانسټنټ ویلیو به څه دا به راشي زموږ سره دلته او دا دواړه به څه وشي وښه هلته به سمپل زه پکې ریټرن ټایپ هم درې فنکشن چونکې زموږ سره انټیجر دی سوري یار ریټرن به زه لیټ سپوز دا زیډ به زه دې ویلیو ریټرن کوم که تاسو زیرو والی وټ ایور ریزلټ به زموږ سره سیم وي صحیح ده. ښه سمپل دا بس داسې په ای په نیم باندې ما څه کړو دا فنکشن هغه سیو کړو صحیح ده دا پروګرام سوري. اوکې زموږ سره ریزلټ راغی 110 صحیح ده ګوره تاسو کتلی شئ 110 زموږ سره زموږ ریزلټ راغی. اوکې اوس زه غواړم چې یاره د دې فنکشن ارګومنټ دا ګوره موږ کانسټنټ ویلیو پاس کړي اوس زه غواړم چې یاره زه یې څه وکړم زه د دې نه ویریبل ټایپ والا ویلیوز پاس کړم صحیح ده. د هغې لپاره سمپل دا فنکشن ما څه کړو دا مې ډي ته کړو او دلته سمپل زه څه کوم دلته زه لیټ سپوز یو میسیج هم پرووایډ کوم چې په رن ټایم کې د یوزر نه ویلیوز وغواړي چې انټر فرست نمبر صحیح ده انټر فرست نمبر صحیح ده فرست نمبر داسې ما دا وکړو صحیح ده. هلته به سمپل دا کوم او داسې به سمپل دلته یو دوه انټ والا اے ان بی زه څه کوم دا به ډیکلیئر کوم صحیح اے ان بی ما ډیکلیئر کوم سمپل دا لاین ګوره په مین فنکشن کې لګیم صحیح ده سمپل کنټرول وی اگین اینڈ هیر انټر سیکنډ نمبر صحیح ده به سیکنډ کوم دا اوس موږ څه کوو دا موږ ارګومنټ پاس کوو ایز ویریبل صحیح ده دا به زه ای ته اول نه ویلیو اساین دا سمپل زموږ سره قصه شو دا به زه سمپل بی ته کوم اوس دا دواړه ای او بی به څه کوم دا به زه د سم ویریبل نه پاس کوم زه به دا لږ زوم اوټ کوم تاسو ته پته ولګي چې څه کوم صحیح ده داسې ګوره دا زموږ سره مین فنکشن دی زموږ که نه نو په دې مین فنکشن کې څه کوم سمپل دا مین فنکشن څه کال کوم خو زه اوس مخکې موږ انټیجر اوس زه سمپل دا ای او بی پاس کوم صحیح ده نو ای مې تی پاس کو بی مې تی پاس کو سمپل به څه کوم ګوره مخکې موږ کانسټنټ ویلیو پاس کړي صحیح ده او اوس موږ څه کړو اوس موږ از ارګومنټ از ویریبل صحیح ده ویریبل از ان ارګومنټ تاسو هم ویلی شئ لکه دا موږ څه کړل دا موږ اوس ویریبل ترې فنکشن نه پاس مخکې موږ کانسټنټ ویلیو پاس کړی وي اوس که دا زه رن کوم نو ګوره زموږ سره سمپل دا ای او بی دی که نه نو دا زموږ سره دوه انټري فنکشن کار څه دی چې دا زموږ سره ای او بی به دلته دا به څه کوي دا به خپل منځ کې ایډ کړي صحیح ده دلته کوم ویلیوز موږ انټر کړو هغه به په دې ایکس واي ته دلته اساین شي او بل ته ایکس واي به جمع شي هغه به زی ته اساین شي زی به زموږ سره پرنټ شي صحیح ده سمپل دا فنکشن څه کوم دا زه رن کوم تاسو کتلی شئ اولنی موږ ته میسج څه شو چې انټر فرست نمبر صحیح لیټ سپوز ما انټر کو سمپل 99 هغه سیم بیا مې 11 انټر کوم زموږ سره زموږ ریزلټ راغی 110 صحیح ده 110 زموږ سره زموږ ریزلټ راغی اوکې شو. ښه که داسې تاسو نه کوئ ګوره په دې کې که دا لاین تاسو غواړئ چې یاره دا اوټ دا لاین دا زما سره داسې راشي نو تاسو داسې هم کولی شئ دلته داسې اوټ دلته ولګوئ صحیح ده دا زی داسې ختم کړئ او د ای بي چې کوم دا زموږ سره کوم ریزلټ راغی د ای او بي کوم سم دی هغه ډایرکټ تاسو غواړئ چې په دې ځای کې شي نو هم تاسو سم فنکشن نه د ای او بي پاس له ای او بي بل ته اساین شي صحیح ده ای او بي بل ته اساین شي د سوري یار ای او بي بل ته اساین شي او دا به زموږ سره دا دواړه جمع کړي دا زیډ ویریبل به زه اوس د دې به زموږ سره یا اوکې زیډ فکار دی صحیح ده ځکه چې دا به زه دنیا کوم ښه سوري یار دا زیډ ویریبل دا به زه ختم کوم بس ایکس واي په دا ایکس واي به زموږ سره اوس په دې کیس کې ای بي شي او زموږ سره څه شي او په خپل منځ کې جمع شي که نه چې کوم جمع شو جو هغه بل زموږ سره سم الریډي دلته زموږ سره ریټرن کوي ایکس پلس واي صحیح ده ایکس پلس واي هغه به ریټرن کړي او زموږ سره دلته ریزلټ شو کړي اوکې دا زه رن کوم ښه زموږ چې کوم دی انټر فرست نمبر لیټ سپوز 99 and 22 تاسو کتلی شئ زموږ ریزلټ زموږ سره څه 112 که دا تاسو سمپل دغه کومې ویلیوز چې ما مخکې ورکړي وو هغه زه ورکوم چې زموږ سره څه و زموږ سره ویلیوز و 99 and 11 زه ورکوم نو زموږ سره 110 زموږ ریزلټ راغی صحیح ده سمپل هغه کار و چې یاره سمپل زموږ سره زیډ چې کوم دی هغه د فنکشن ایکس پلس واي زموږ سره چې کوم ویلیو راغله دلته زموږ سره په دې کیس کې فنکشن کالینګ موږ سره ای بي پاس کړو دا زموږ سره ایکس واي په ځای ای بي شو او ای بي زموږ سره دلته جمع شو ای بي زموږ سره ریټرن شو سم ته او سم زموږ سره ریزلټ اوکې شو. ښه اوس موږ داسې کار کوو چې یاره د دې فنکشن په دور باندې موږ څه کوو موږ غواړو چې یاره زموږ سره دی د دې لکه مطلب لیټ سپوز د یو نمبر انټر کوم د هغې د پاړۍ کوم ته چې موږ ټیبل وایو صحیح ده پاړۍ هغه زما سره راشي صحیح ده نو هغه هم زه ایز ارګومنټ چې کوم دی هغه فنکشن نه پاس کوم نو سمپل زه څه کوم زموږ سره به دا اوکې شو داسې کار کوم دا هر څه زه ختموم لیټ سپوز دلته به زه سمپل یو ان ویریبل ډیکلیئر کوم یا دا هر څه ختموم چې بالکل د سر نه تاسو ته وکړم چې تاسو بیا کنفیوز نه شئ صحیح ده داسې
داسې د دې ځینې پورې ما خپل پروګرام ختم کو. صحیح ده. زما سره مین فنکشن شو. اولنی کار څه کوم؟ زه کوم فنکشن ډیفینیشن. اوس دلته فنکشن ډیکلریشن زره فنکشن نه بهر هم کولی شم او مخکې هم کولی شم. لیټ سپوز یو علامه ټیب په نوم ما واغستو، یو انټیجر ویریبل. صحیح ده. دا زما سره سوري یار انټ ښه، او دا زما سره فنکشن ډیکلریشن وشو. د هغې نه بعد زه فنکشن ډیفینیشن چونکې دا الریډي موږ څه کوو، دا موږ د مین فنکشن نه آوټ سایډ کوو. زه څه کوم؟ دا مین فنکشن. ښه که چېرې تاسو غواړئ چې ډایرکټ دلته د مین فنکشن نه بره لکه کوره فنکشن ډیکلریشن، خو چونکې زموږ سره صحیح ډیکلریټر فنکشن باډي، نو هغه الریډي که تاسو د مین فنکشن نه بره کول غواړئ پای کې به زموږ سره ډیکلریشن ضرورت نشته. صحیح ده. زه چونکې دلته کوم ډایرکټ زموږ سره به ډیکلریټر د ډیکلریشن چې کوم ګوره ډیکلریشن دا زموږ سره د لاین ته ډیکلریټر د فنکشن باډي د فنکشن ډیفینیشن 2 پارټس دي. نو فنکشن ډیکلریشن ته زموږ سره په دې کې ضرورت نشته. صحیح ده. یو سمپل یو فار لوپ علامه what I'm doing. زه سمپل دا تاسو ته داسې زوم کوم. یو فار لوپ علامه په فار لوپ کې زه انټ آی می د 0 د 1 نه انیشلایز کوم. صحیح ده. د 1 نه انیشلایز کو د یو کنډیشن کې چې آی از لیس اور ایکوال ټو 10. مطلب زموږ سره د کم یو نمبر هغه 10 پورې چې دا هغه کوم فاړی ده هغه زموږ سره څه شي هغه موږ ته شو شي. صحیح ده. او د آی ما پلس پلس کو او د دې نه به سمپل زه یو میسج سی اوټ کوم. سی اوټ به زه داسې کوم چې اول به زه آی سی اوټ کوم. صحیح ده. آی زموږ سره آی بشي. هغې نه بعد دلته موږ یو سټریک ساین ولګو چې مطلب آی ضربي آی له ضرب ورکا پس کې دلته به زه یو انټیجر ای والم. صحیح ده. ای انټیجر ای. صحیح ده. دلته به څه وکړم؟ انټیجر ای به زه فنکشن ډیفینیشن کې دلته انټیجر ای کوم. ای له پکې زه آی له په ای کې ضرب ورکړم لکه آی زموږ سره 1 دی او هلته به ای موږ څه ویلیو انټر کړو هغه به دلته دې ته اساین شي. د هغې نه بعد چې دلته زموږ سره کومه راغله نو موږ به ایکول کړو چې دا زموږ سره برابر شي د چا؟ د آی سټریک ای د دې د برابر شي. دلته زموږ سره بیا په اینډ اف لاین راشي. صحیح ده. اینډ اف لاین دا زموږ سره پاړی د فارم سمپل یو هغه وکړو. صحیح ده. ښه لکه په دې کیس کې زموږ سره اوس آی لکه تاسو کمنټ کوم آی لکه زموږ سره 1 دی کنه او لیټ سپوز یوزر څه انټر کی ای انټر کو نو آی بیا په سټریک راشي. بیا لیټ سپوز یوزر زموږ سره 5 انټر کو سوري یار بیا سره سټریک راشي. لیټ سپوز یوزر 5 انټر کو دا زموږ سره بیا په دې سي ایکوال دی. دلته په دې خوا تلته ایکوال ولګي ایکوال لګي آی له 5 ضرب ورکړو 1 5 5 زموږ سره په دې فارمیټ کې راشي چې 1 5 5. صحیح ده. موږ په سکول کې څنګه پاړی ویلي. اوکې ښه ته دې نه بعد زموږ سره اوس موږ راځو مین فنکشن ته. دا فنکشن څه کوو؟ د کال کوو. د لپاره سمپل ته زه یو انټیجر ان علامه هلته زه یو میسج سی اوټ کوم چې انټر یا انټر اني نمبر. صحیح ده. انټر اني نمبر څه نمبر انټر که. صحیح. انټر اني نمبر پر بس پرېږده مړه حساب کوي ډایرکټ په سمپل بسول انټر ان نمبر او بیا چې کوم د سمپل بر دې نه زه دا اوکې ښه د دې نه بعد به سمپل ته سی ان کوم او دا ان به څه کوم دا به ور واچوم. ښه سمپل د دغه دا کوم ټیپ چې موږ هغه ستاسو اوسل ته کال کوم دا ان به کوم دا به زه پاس کوم. صحیح ده. لکه کوم سره ټیپ والا و. صحیح ده. ټیبل کله اني انټر اني نمبر پر ټیبل. صحیح ده. کله تاسو پکې لیکي هغه میسج د سمپل تاسو کول غواړئ د فنکشن نه سمپل څه کوم د ان ویریبل ته زه پاس کوم. صحیح ده. ان ویریبل ته سمپل ماري د فنکشن نه څه کوم هغه مې ته پاس کوم چې د فنکشن نه ما پاس کوم ان ویریبل مې ته پاس کوم مطلب د فنکشن مې یو ویریبل پاس کو دا خو زموږ سره ارګومنت ویریبل از ان ارګومنت پاس کول دي. صحیح ده. زموږ سره ان ویریبل دی دا ویریبل ماري ټیبلټ ټیب نه پاس کو. صحیح ده. نو ټیب ویریبل کې زموږ سره ان لاړ. صحیح ده. دا زموږ سره شو زموږ سره ان شو. صحیح ده. نو دا ان شو دلته مطلب د ا په ځای زموږ سره ان شو دا ځوان په خپل کې زه ویلیو انټر کوم دا ګور دا لوپینګ کوي د 10 ټایمز زموږ سره دا لوپینګ کوي کنه 10 ټایمز د فرض کنډیشن کته 16 کې زموږ سره چونګې پاړی 16 پوری د 16 پوری زموږ سره اوس د څه کوي دا زموږ سره پاړی مې تخی. نو کله سپوز ما انټر کو 1 نو ولنه looping اولنی زم سره I start from one condition true دی. let's suppose دا ما एक पाड़े एंटर कला एक नो सारे पांच का ना नो यार زم سره دا 5 شي एक 5 5 زم سره 5 راشي بیا زم سره دا looping وشي دا زم سره condition دا به 2 شي نو بیا زم سره 2 5 کې نو 2 5 10 بیا زم سره دا 3 شي نو بیا 3 بیا 5 شي نو هغه سمپل هغه سره صحیح ده. زه پروګرام سمپل رن کوم. ها زموږ سره راغی انټر اني نمبر صحیح. لیټس سپوز ما ولور کو 9 د 9 پاړې زموږ سره وګور د 16 پورې دارال شي صحیح ده. تاسو کته شي موږ سوې 1 نمبر 2 نمی 18 3 نمبر 27 4 نمبر 36 16 نمی 144 صحیح ده. کدا تاسو د څه پاړې ورته ورکول غواړئ هغه تاسو داسي سیم ورکول شي. لیټس سپوز ما ولور کړه 999 ما پاړی مول ورکړم د 999 ما پاړی شو صحیح ده. دا زموږ کلاس امید لرم یاره ډېر ښایسته خالته ماته یو دا یو ژړ غونتی یو وارنینګ راکړي چې یاره ته به خپل فنکشن ډیفینیشن کې ریټرن ټایپ چې کوم دی هغه پکې ضرور ولیکه. نو سمپل جب کې ریټرن ټایپ بس سمپل 0 ریټرن کوي سوري یار ار ان
اوکې سمپل چې مثلا 0 ټرن کوي نو هم زه ګوره د 5 په اړه ایدم زه سمپل څه کوم زه ولې د 5 په اړه ایدم دا ګوره سره 5 په اړه 1685 صحیح ده. نو امید لرم چې نن لیکچر تاسو ډېر زیات خوښ شوی ټایم راکولو تاسو ډېر زیات مننه. تاسو پلیز دا لیکچر د خپل چې کوم تاسو ملګري د هغو سره هم څه کوئ ګوره په څومره لاین کې د فنکشن په وجه باندې زموږ کوډ ګوره دا پاړی به چې موږ مخکې موږ تاسو ما پریویس لیکچر چې موږ څومره اغېز کوم تاسو ته ما 2-3 لیکچر کې خوله دا زموږ سره په 100 لاین کې زموږ سره ټول ټیبل چې کوم دی موږ ډرا کوو دا زموږ سره د فنکشن کمال دی صحیح ده. اوکې شو نن کلاس